السلام علیکم. ستاسو ورور ستاسو قربا ذبیح الله همدرد ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر دی. الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمندو لیدونکو، په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته دا ښایم چې موږ څنګه معلومولی شو خپل چینل چې آیا په دې مونیټایز آن دی که نه، یا د مونیټایز شرایطو ته برابر دی او که نه، هغه څه چې یوټیوب والا یې غواړي موږ پوره کړي دي که نه. دغه معلومات در کوم ویډیو تر پای پورې راسره وګورئ. خو د دې نه مخکې چې معلومات درکړم، که تر اوسه پورې تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، یعنی کابل واینز چې کوم دی چې زما تفریحي او اصلاحي ویډیوګانې دي پکې، دا تاسو کتلی شئ. نو دا مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ او په ټالۍ باندې کلیک وکړئ، په دې خاطر چې زه نه ویډیو ورکوم اول نوټیفیکیشن به تاسو ته راځي. سمه ده؟ نو زما دغه چینل دی کابل واینز چې 840 سبسکرایبر لري او 4 میاشتې کېږي چې دا ما جوړ کړی دی. ولې چې بل کابل واینز ما ذبیح الله همدرد افیشل ته تبدیل کو، بدل مې کو. هغې کې تاسو ته ټکنالوژۍ په اړه او همدغسې اصلاحي واقعه بیانوم. اوس راځو په دغه چینل کې ګورو چې زما دا چینل مونیټایز ته جوړ دی که نه. څنګه کولی شو ګورو. ښه راځو یعنی ګوګل ته، دلته لیکو چې www.youtube.com. ښه دا یوټیوب زمونږه کولاو شلو. بیا راځو دلته دې ښي طرف ته دا سایډ کې کونج کې چې کوم دی زما چینل دی، په دې باندې کلیک کوو. کابل واینز دلته ډېر آپشن تاسو ته درکوي، نو تاسو به پکې راشئ یوټیوب سټوډیو ته. دغه زما پاس چې کوم دی دا چینل انالایټسټ کرنټ سبسکرایبر، دا زما سبسکرایبر دي چې په اخرنۍ 28 ورځو کې زما 683 سبسکرایبر ما ترلاسه کړي او دا 840 یعنې ټوټل زما سبسکرایبر دي. خو راځو مهمې خبرې ته چې لاندې کله راشو دغه د چپ طرف ته دلته راځو، نو دلته به لاندې راشي او دا سوټیبل نه لاندې دلته لیکلي دي مونیټایزیشن. دلته موږ معلومولی شو چې زموږ دغه چینل کابل واینز مونیټایز ته جوړ دی که نه، په دې پیسې ګټلی شو که نه. نو په دې باندې کلیک کوو. نو دلته دغسې یو پرچه تاسو ته کولاویږي او دلته یې لیکلي دي چې ګرو ود یوټیوب، او د دې تر څنګ یې لاندې لیکلي که تاسو غواړئ چې د یوټیوب نه پیسې وګټئ او هغې سره پارټنر شئ نو دغه شرایط پوره کړئ. دلته یې لیکلي دي چې د دې 2 غټ شرایط دي. یو دا دی دغه غږ به پرې معلومیږي 829 سبسکرایبر دي زما، او دې د وایي چې ته 1000 سبسکرایبر پوره کړه. یولنی دا شرط دی زما لا 1000 سبسکرایبر نه دي پوره. دویمنی دا شرط دی چې ته 4000 ټایم واچ ګنټې پوره کړه. باید ستا ویډیوګانې 4000 ګنټې پوره شي، دا وکتل شي. زما څومره کتلي؟ زما 1615 ګنټې پبلیک واچ ټایم، یعنی 1615 ګنټې زما ټایم واچ پوره شوی دی او دی مانه غواړي 4000 ګنټې، تقریبا کم سے کم 14 او 10 نو زیاتو کم 2000 3000 ګنټې یا 2500 ګنټې زما پاتې دي، باید زه پوره کړم. که چېرته ستاسو دغه 4000 ګنټې پوره او سبسکرایبر مو یو هم کم وي نو تاسو اپلای نشئ کولی او اپلای کوشش مه کوئ. او که چېرته ستاسو دا 1000 سبسکرایبر پوره شي او ستاسو ټایم واچ یعنی د ویډیو هغه کتونکي دا 4000 ګنټې نه پوره 3000 او 999 تاسو اپلای مه کوئ چې یو ګنټه هم پاتې وي. نو دغه ځای کې تاسو معلومولی شئ چې تاسو پوه شئ چې ستاسو هغه ټایم واچ او سبسکرایبر پوره دی او که نه. نو په نننۍ ویډیو کې همدا و چې تاسو ته وښیم، زما لا نه دي پوره، چې کله دا پوره شي بیا به هغه طریقه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شي یوټیوب والا ته ریکویسټ وکړو چې زموږ په چینل مونیټایز آن کړي. نو ډېره زیاته مننه چې تر دې مهال ما ته وخت راکو او زما په دې چینل کابل واینز کې تاسو زما اصلاحي او تفریحي ویډیوګانې کتلی شئ، خوند ترې اخیستلی شئ، څه ناڅه زده کولی شئ. نو سبسکرایب یې کړئ او ذبیح الله همدرد کې به انشاءالله تاسو ته ښایسته واقعه د اصحابانو او د بزرګانو او تر څنګ یې ټکنالوژي 2 ټیکېډري ویډیوز به انشاءالله تاسو ته اپلوډ کوم او تاسو به یې ګورئ. نو په نننۍ ویډیو کې همدومره، تر بیا تاسو ته ښه وخت.